مشکلات هم ډېر د ورور جانه خاوند مې کراچي وان ده زه خپله مریضه یم 6 مې بچیان دي موږ سره 8 کسانه یو ډېر مالات دا 3 کال د موږ چري په سترګو نه دی لیدلی د موږ دا ارمان ده د ما د زړه چې د ما چري لګېدلي او د ما ماشومان ګرمې کوټې ته کښېني یقین په خدای وکړه چې ما د شپې په کلمې مې د ژبه ودرېږي چې د ماښام نه تر سبا پورې ما خوب نه ده کړی او ټول وجود مې په بده ورځ ده سر نه نیول تر پښو پورې ټوله زخمي یم 9 کاله کېږي زه کړېږم دا خپل د وجود نه ما سره دغونه پیسې نشته چې زه خپل دوا وکړم د بدن نه ډېره ناجوړه یم بدن مې زخمي ده سرې وینې مې د وجود نه روانې داسې زور مې نشته توشکې شیان مې خرڅ کړي دي همدغه وجې نه وایي پیسې چې دوا دې کېږي چې پیسې نه دوا به دې په څه شي وکړو میانات مې کړی خو کور نه مې دروي دغسې دنده ټول وجود مې سرې وینې خارښ دي او وینې او دانې یو شی په دې وجود مې وځي خو ډېره زخمي یم دغه ورونه چې نه وی دا پښه به دې م لیدلې وه ډېر حالات مې خراب ده ډېر زیات دونه په تکلیف یم چې خلک د شپې خوب کوي ما خوب موب نشته یعنې د بچیو لږې ته م چې ګورم زړه مې دردېږي خپل وجود ته م چې ګورم زړه مې دردېږي خپل وجود مې ډېر خراب ده پوهیږئ چې د دې غریبو خلکو ارمان څه ګرځېدلی وي بس همدا چې پر وجود پټ اولاد ګرم او موړ ویده شي همدومره هیله ده چې د دې خور سره همکاري وکړئ او دا اوښکې پر خوشحالۍ وربدلې کړئ